نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، دا چې ډېر وخت کېږي چې د تجوید درس مو نه دی ویلی، ډېر زیات مصروفیتونه وه، تاسو بخښه کوئ. انشاءالله په فارغه وخت کې به زه د تجوید د درسونو ویډیوګانې جوړومه او خامخا به یې تر تاسو پورې انشاءالله در رسومه. نو دا دی نن ورځ یو ځل بیا د تجوید درس ته مو وخت ورویستلی دی او همدا نننی درس را پیلوو. دوستانو، مخکې درسونو کې موږ او تاسو د صفت تعریف ویلی و، د صفت ډولونه مو ویلي وه، یعنی صفات لازمه او صفات عارضه. بیا مو صفت لازمه ځان ته تعریف کړی و، صفات عارضه مو ځان ته تعریف کړی و. لازمه صفت او عارضه صفت مو هر یو جلا جلا تعریف کړی و. نن راځو د صفت لازمه تعریف وایو. د صفات لازمه تعریف وایو. زه یو ځل د صفات لازمه تعریف تکراروم. صفات لازمه موږ او تاسو په مخکې درس کې ویلي وه چې صفات لازمه هغه صفت ته ویل کیږي چې همیشه په حروفو کې موجود وي. که په حرف کې موجود نسی یا په حرف کې ادا نسی صفات لازمه، نو د حرف ذات ته منځه ځي. مثال مو یې ویلی و، موږ تا چې ډکه ویل کیږي، ټول امر تا، ټول امر ډک ویل کیږي. که موږ تو سره ولاړ سو د تا ډکه ونه وایو، تشې وایو، نو د تا کوم صفات لازمه چې دی د ډکوالي دا صفت مو پرېښوي. د تا ذات له منځه ولاړي، په تی بدله سوله. نو دا د صفات لازمه تعریف. اوس همدغه صفات لازمه بیا ځان ته پر دوه ډوله دي. صفات لازمه بیا پر دوه ډوله دي. لومړی صفات لازمه متضاده دی، دوهم صفات لازمه غیر متضاده ده. راځو لومړی صفات لازمه متضاده تعریفوو. هغه صفت ته ویل کیږي چې ضد یعنی مقابل صفت ولري. صفات لازمه متضاده هغه صفت ته ویل کیږي چې ضد یعنی مقابل صفت ولري. د هغوی مثالونه مې راخیستي دي، لکه همس مقابل یې جهر دی. هم صفت دی، د هم صفت کوم ضد چې دی مقابل صفت یې هغه جهر دی. ورپسې شدت دی، مقابل صفت یې یعنی ضد یې رخوت دی. استعلا ده، د استعلا مقابل صفت استفال دی. همداسې اطباق دی، مقابل صفت یعنی ضد انفتاح دی. همداسې ازلاق دی، مقابل صفت اسمات دی. نو دوستانو، دغه صفات یو د بل سره ضد دي. نو کوم صفتونه چې یو د بل مقابل ولري ضد، هغه ته صفت لازمه متضاده وایي. دا د لوړ تعریف هغه صفت ته ویل کیږي چې ضد یعنی مقابل صفت ولري. دا صفتونه چې کوم نومان یې ما دلته لیکلي دي، همس دی، شدت دی، استعلا ده، اطباق دی، ازلاق دی، جهر دی، رخوت دی، استفال دی، انفتاح دی، اسمات دی. د دغو صفتونو تعریفونه به هر یو په ترتیب سره پر خپل ځای باندې تکرار کړل سي. پر هر صفت پر همس او جهر په جلا ویډیوز ترتیبوم، پر شدت او رخوت په جلا، استعلا او استفال همداسې. هر صفت د خپل ضد په مقابل کې به یو ویډیوز جوړوم، تر تاسو پورې به یې در رسوم. نو چې ویډیو غټه نسی، بس پر همدې باندې اکتفا کوو چې د صفت لازمه تعریف مو وایه او دغه د صفتونو نومان دي چې یو د بل مقابل دي، هغه دواړه مې لیکلي. نو په نورو درسونو کې به بیا د هر صفت او د کوم مقابل چې دی د هغه په عوض کې به زه تاسو ته ویډیو جوړوم. راځو صفات لازمه غیر متضاده ته. صفات لازمه متضاده خو چې یو د بل ضد یې درلودله، صفات لازمه غیر متضاده بیا هغه صفت ته ویل کیږي چې ضد یعنی مقابل صفت ونه لري.
لوړ تعریف چې مو د لازمه متضاده دا وکړي په هغوی کې مقابل صفت یعنی زد درلودلی. دلته فرق دا دی صفت لازمه غیر متضاده هغه صفت ته ویل کیږي چې زد یعنی مقابل صفت ونه لري. هلته یې زد درلودلی، دلته زد نه لري. هغه صفتونه مې راوړي دي لکه صفر دی، قلقله ده، لین دی، انحراف دی، تکریر دی، تفشی دی، استطالت دی. نو لکه مخکې صفتونه چې مې یادواري وکړل چې پر هر صفت او د ده پر مقابل به یو ویډیو جوړیږي. دلته هم صفر په جلا ویډیو کې موږ ترتیب وو، قلقله جلا تشریح کوو، لین جلا، انحراف جلا، تکریر جلا، همداسې تفشی، استطالت. نو راتلونکي درسونه زموږ او ستاسو صفات لازمه دي د خیره سره چې په هغو کې لومړی درس به مو همس په مقابل کې د جهر وي، یعنې په یوه ویډیو کې به همس او جهر تطبیق کیږي. د نن ورځې د درس خلاصه دا ده چې صفات لازمه دوه ډوله لري. لومړی صفات لازمه متضاده او دوهم صفات لازمه غیر متضاده. متضاده صفتونه هغه صفت ته ویل کیږي چې مقابل صفت یعنې ضد ولري. هغوی لکه دغه صفتونه: همس مقابل زد جهر دی، شدت زد رخوت دی، استعلا زد استفال دی، اطباق زد انفتاح دی، ازلاق مقابل یعنی زد اسمات. همدا صفت لازمه غیر متضاده هغه صفت ته ویل کیږي چې زد یعنی مقابل صفت ونه لري. هغوی لکه دغه صفتونه: صفر دی، قلقله ده، لین دی، انحراف دی، تکریر دی، تفشی، استطالت. نور یاداوري مې وکړه دوستانو چې صفر څه ته وایي، خپله د صفر تعریف څنګه دی دا په بله ویډیو کې موږ تاسو ترتیب وو. قلقله څه شي ده، لین څه شي دی، انحراف، همداسې متضاده صفتونه همس څنګه تعریفیږي، څه معنا همس، جهر، همداسې شدت، دا په ټوله په نورو ویډیوګانو کې ترتیب وو. نو دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، نور ملګري او دوستان مو هم راته دعوت کړي همدې چینل ته، او زموږ او تاسو درسونو به ادامه ولري. داسې فکر ونه کړي دوستانو چې درسونه پر همدې ځای بس پای ته ورسېدل. نه، د تجوید هر څه قواعد چې وي انشاءالله د وخت په پیدا کولو سره به زه تاسو پورې در رسوم. هر درس ته به ځانګړې ویډیو ترتیبوم او تر تاسو پورې به یې در رسوم. نو د نن ورځې درس همدومره و. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.